څنګه چې د زمانه زړه تور شوی دی داسې مې داستانه زړه تور شوی دی څنګه چې دی زمانه زړه تور شوی دی داسې مې داستانه زړه تور شوی دی هغه یو سړي چې دردولی یم اوس مې د هر چا نه زړه تور شوی خانده یاره ښه کانې دې وکړې جاړم جاړم ټوله شپه کانې دې وکړې په ښایست مینه یې حسن پرسته پیمانې دې کړم زړه کانې دې وکړې د جومات په منارو کې ساز غږیږي د آدم بچیه څه کانې دې وکړې. السلام علیکم ګرانو مینوالو، کامران علي صاحب یم په پروګرام د بلال جان کې یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. نننی پروګرام چې کوم دی هم زموږ هغه شعر و شاعري ریکارډ کول دي، خو موږ یو داسې شخصیت سره ناست یو زموږ د کلي زموږ د علاقې زموږ د ګاونډ سړی دی اسیر صاحب چې کوم دی د فیسبوک او د یوټیوب او د دې سیزونو خاص کر کې زه به دا ووایم چې د زیاتو مشاعرو نه په ډډه باندې سړی دی، د هغه خپل یو فطرت دی، د خپل یو سوچ دی چې یاره زما شاعري ده زه ځان له کوم بس زما یو ښه وخت دی دغه سیزونو نه لږ داسې دغه دی، خو موږ مجبوره کوو موږ نن کښېنو موږ ورته وایو چې یاره دا خپله شاعري زموږ سره شریکه کړه، نو هغه زموږ نه چې کم دی نو دغه نه شو او زموږ سره راغلی دی ناست دی خپل، نو له ده نه به خپله د ده غزلې یورو ستاسو سره به شریکو. واقعي دا ډېر زړه راښکونکي لیک دی د ده په شعر او په ادب پوهه سړی دی، د ده نه به چې کم دی شعرونه ریکارډ کوو ستاسو سره به شریکو. زموږ ډېر زیات خوښ دی، امید لرو ستاسو هم خوښ شي. اسیر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو او ډېره مننه دې کوو چې وخت یې راکړو او دا غزلې را سره شریک کړې خپلې. ډېره مننه صاحب صاحب، ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې په دې کړنګ یخنۍ کې تاسو راغلي یئ او په دې هلو ځلو ورپسې په حقیقت ده چې دا ډېر ګران کار دی. ما بلال ته یو پیره مخکې ویلي مو، خو د بلال وینا ده چې ما کښتۍ سیزلي دي او واپس د تلو لاره مې نشته، او حقیقت خبره دې وکړه چې زه د یوټیوب او د فیسبوک په دې دا شعرونه او مشاعرې او دا ما داسې ډېر نه دي ټچ کړي، ځکه چې خلک شهرت او مشهورتیا لکوي او د دغې خبرې زما لکه هېڅ قسمه څه شوق نشته. تاسو د شعر د دغه مونږ یې په تمه د بارانه ساتو، مونږ یې په تمه د بارانه ساتو او د خپل زړګي دشتې ویرانه ساتو او مدام څوکۍ مو د خپل زړه کړې ده مونږ پکې تا خدای کو جانانه ساتو او ځکه تڼۍ په ګریوانه نه لرو غم دې نږدې تر خپل ګریوانه ساتو او اسیره ځکه خپې په ځمکه نه ږدي مونږ یې په ځان پاس د اسمانه ساتو. نوي کاله په خیر راغلی ستړی مه شې، نوي کاله په خیر راغلی ستړی مه شې، راته ووایه چې مونږ لره به څه شي او ته به هم زمونږ د سر کې سوداګانې که پښتون بچي حالاتو له به ښه شي او لکه نورو چې زمونږ وینې څکلي، لکه نورو چې زمونږ وینې څکلي داسې نشي خدای دې نه کړي داسې نشي او په راتلو دې دا زما وطن ښایسته شه، په راتلو دې دا زما وطن ښایسته شه هم د امن وي سپرلی وي چې پتله شي او په دې خاوره چې د امن صادر خور کې، په دې خاوره چې د امن صادر خور کې ته زمونږ د سترګو تور شي او باڼه شي او چې د امن او ښایست چرته کې باس وي، چې د امن او ښایست چرته کې باس وي داسې جوړ شه چې بسته زمونږ په زړه شي او مونږ ډېرې وینې توی کړې په دې خاوره، مونږ ډېرې وینې توی کړې په دې خاوره ته د یار د سترګو خوب شي او لیده شي او د اسیر په سوي ژوند رنګین صادر شي، د اسیر په سوي ژوند رنګین صادر شي سره ګلونه شي سپرلی شي میکده شي. ډېره مننه جي. او یو دغه به راته ووایم جي یو څو شعرونه مونږ یو کابلی شاعر و او هغه ما سره په مسنجر په لاره ملګری و، هغه زمونږ د دې بر پښتون باره کې په یو دوو شعرونو کې لږه سپکاوی کړی و، نو د هغې جواب ما کړی و خو بیا په هغې خپل معذرت هم وکړو او زه هم معذرت کوم که زما په دې شعرونو د چا زړه ته څه خفګان درد رسي نو په ایډوانس کې ته معذرت کوم ځکه چې ما دا د یو خاص سړي په دغه کې لیکلی دی که کومه دغه خبره دا د یو عام وګړي دی په دې خفګان نه کوي. د هغې نه مخکې ته یو دوه شعرونه ویم چې شونډې مې چاودې دي ټکور غواړي او خدای کو
دا ستا د شونډو اور غواړي شونډې مې چاودې دي ټکور غواړي خدای ګو دا ستا د شونډو اور غواړي او زما د ښکلي پښتونخوا په خاوره زړه مې ګلونه پې سمسور غواړي او ستا د ښایست په جوش وهلي دریاب سم غر کېدل ورپکې نور غواړي او هر وخت د جنگ دی په سنگر پښتانه هر وخت د جنگ دی په سنگر پښتانه او سب لکۍ خردي د لر پښتانه او مدام مفاد له د بل جنگيږي مدام مفاد له د بل جنگيږي وخت ضرور خوري دي نه هر پښتانه او مړنن ته ورسه کابل کې سکے مړنن ته ورسه کابل کې سکے پزړه کې زه در کو دی بار پښتانه او واړه د یو بل بیزار لګي واړه د یو بل بیزار لګي دیکه په سمه که په غر پښتانه او څوک پالشي څوک ګنډېری خرڅوي څوک پالشي څوک ګنډېری خرڅوي خواره واره دي در په در پښتانه مننه جی او مړه پښتون او پښتو دې ته وایي مړه پښتون او پښتو دې ته وایي په یو ډیران باندې خوري سر پښتانه مننه جی مننه جی مړه پښتون او پښتو دې ته وایي په یو ډیران باندې خوري سر پښتانه او چې په غوږونو بیا ویښته ولاړو هغه د ګور دی په سفر پښتانه او لکه مړز د بل په لاس لوبېږي لکه مړز د بل په لاس لوبېږي څومره سپک شوي دي دا نر پښتانه مننه جی او تاسو په خپله ځان د باد بڼه که تاسو په خپله ځان د باد بڼه که خدای ګو کولی شي سمندر پښتانه مننه جی مننه جی تاسو په خپله ځان د باد بڼه که خدای ګو کولی شي سمندر پښتانه او اسیره هله به مرام ته رسي چې شي راټول په یو ډګر پښتانه ډېره مننه حاجي دا د صاحب صاحب په پیشکش باندې او د هغه په خوښه باندې چې خوشحالو ته اور ورپورې شه د تنه خوشحالو ته اور ورپورې شه د تنه چې هغه اسیر مې ورک شو د وطنه او چې ازغو کې زما تار تار ګریوان پروت وي چې ازغو کې زما تار تار ګریوان پروت وي نو د خزان په باد شي وچ باغ یادنه او په دې فکر کې مې هر وخت وینه سوځي په دې فکر کې مې هر وخت وینه سوځي پښتنو ته اور ورپورې شو د سنه مننه جی او رقیبان به په رڼا ورځې شمکور شي رقیبان به په رڼا ورځې شمکور شي تا که یو ځل راته وخاندل د زړه نه مننه جی رقیبان به په رڼا ورځې شمکور شي تا که یو ځل راته وخاندل د زړه نه او ستا غمونه مې په ځان داسې انبار دي ستا غمونه مې په ځان داسې انبار دي لکه څوک چې ګېډۍ وتړي د غره نه مننه جی او د یار شونډو ته د خوله اوبه اوبه شوه د یار شونډو ته د خوله اوبه اوبه شوه نو شیخه وایه مونځ دې کېږي په لمنه مننه جی مننه جی د یار شونډو ته د خوله اوبه اوبه شوه نو شیخه وایه مونځ دې کېږي په لمنه او د اسیر یار ډېر په منډه منډه راغې لږې مخ ورته ښکاره کړی د کفنه ډیره مننه اسیر صاحب چې زموږ له دونه وخت راکو زموږ سره د شعرونو شریک کړه ستاسو یو جهان مننه پروګرام زموږ سره ناست دی د هغه نه هم ساورو د خپلو خیالاتو ته دغه چې کم دی اظهار کوي نو د خپلو خیالاتو اظهار زموږ سره شریک مهرباني جی بس صرف یو کتاب په دې وخت کې وایي مسافرۍ باندې پروا مې نه وه مسافرۍ باندې پروا مې نه وه د یار د غېږې نه راتلم جړل مې چې د سعودي سختې رایادې شولې چې د سعودي سختې رایادې شولې شاته کتل په هر قدم جړل مې دا د اسیر صاحب ورو ورو چې زموږ سره خپل چې کوم دی د زړه هغه مینه شریکه کړه یو جهان مننه یې کوو د دې شاته راتلمه کتل جړل مې په دې پسې نوشاد کې امور صاحب یو دوه شعر رایاد شو د مینې رقیبانو ګام په ګام چې زه راتلم د مینې رقیبانو ګام په ګام چې زه راتلم تیاره ولاندې وتې د ماښام چې زه راتلم دې زړه به مې په ټوله لار ویل چې پرېږده نظم دې زړه به مې په ټوله لار ویل چې پرېږده نظم ولاړه وه هغه په سر د بام چې زه راتلم
توبه توبه په لار د میکدې توبې مې وستې شیخ سکو ته پورته کړی او ډک جام چې زه راتلم. د بل پروګرام پورې موږ له راکړي اجازت اسیر صاحب، کامران علي، صائم، کوکو، بلال جان او اسماعیل صاحب عقاب صاحب چې کوم دي زموږ سره ناست دي. نو د بل پروګرام پورې د موږ غواړو اجازت د لوی الله په امان. څنګه چې د زما نه زړه تور شوی دی داسې مې دا ستا نه زړه تور شوی دی. څنګه چې دی زما نه زړه تور شوی دی داسې مې دا ستا نه زړه تور شوی دی. هغه یو سړي چې دردولی یم اوس مې د هر چا نه زړه تور شوی دی.